پاکستان لپاره تباه کوونکی خبر راغی. له اقتصادي تباهۍ وروسته پاکستان ته بل سرخوږی. په پاکستان کې ولې امنیت خراب شوی؟ عمران خان یې پړه په چا اچولي؟ جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان په هیواد کې د پاکستانی طالبانو بریدونو ډیروالي ته په اشاره وایي چې د امنیتي ځواکونو بې پروایي د دې سبب شوي چې دا ډله بیرته منظمه او فعالیت یې ډیر شي. ښاغلي خان چې د 2013 څخه تر 2022 پورې د پاکستان صدر اعظم او تیر کال د اپریل په میاشت کې په پارلمان کې د عدم اعتماد رایې ترلاسه کولو وروسته بېواکه شو، هغه امریکا غږ سره په مرکې کې وویل چې د ده د واکه لرې کېدو وروسته نوي حکومت د پاکستانی طالبانو په فعالیتونو سترګې پټې کړې او دې کار دې ډلې ته فرصت ورکړ چې بیرته ځان راټول کړي. هغه زیاته کړه چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ د حکومت تر ړنګېدو وروسته د پاکستانی طالبانو ګواښ ډیر شو او ښایي هغوی یو ځل بیا منسجم شوي وي. نو د پاکستان امنیتي ځواکونه چیرته وه؟ د پاکستان استخباراتي ادارې چیرته وي؟ آیا هغوی نه پوهېدل چې طالبان بیا منسجم کېدل؟ نو د هغوی د غفلت له کبله موږ څنګه مسؤل کېدای شو؟ په پاکستان کې تازه د تشدد پیښې ډېرې شوې دي. ډیری دا بریدونه د پاکستان په امنیتي ځواکونو کېږي او د کولو ادعا یې تحریک طالبان پاکستان کوي. د بریدونو دې ډیروالی د اسلام آباد او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ چې ویل کېږي د پاکستانی طالبانو سره نږدې اړیکې لري، اړیکې هم څه ناڅه خرابې کړي دي. سره له دې چې د نړۍ هیڅ کوم هیواد هم په افغانستان کې تر دې دمه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د پاکستان دی پخواني چارواکي په مرکې کې وویل چې پاکستان باید په افغانستان کې د هر ډول حکومت سره ښې اړیکې وپالي. عمران خان په مرکې کې وویل چې پاکستان د افغانستان سره 2500 کیلومتره ګډه پوله لري او د کابل سره ښې اړیکې په دې معنی چې که د ترهګرۍ ګواښ موجود وي هغوی به زموږ سره همکاري وکړي. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې تحریک طالبان پاکستان ډله په افغانستان کې دننه د پټېدو خوندي ځایونه لري او د هماغو ځایونو څخه په پاکستان کې د بریدونو بندوبست کوي. خو په افغانستان کې طالبان بیا دا ادعاوې نه مني او دا یې هم ویلي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان د خاورې نه د بل چا پر ضد ګټه واخلي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهدان ویلي و هر هغه څوک چې د افغانستان خاوره د پاکستان یا بل کوم هیواد پر ضد وکاروي د غدارۍ په تور به ونیول او محاکمه شي. ښاغلي مجاهد امریکا غږ سره په مرکې کې چې د سپټمبر د میاشتې په لومړیو شپو ورځو کې په کابل کې ورسره شوې وه د هغو ادعاو په ځواب کې چې ګڼې په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته په هغه هیواد کې د پاکستاني طالبانو د غورځنګ ګرځېدل راګرځېدل او د فعالیت ازادي ډیره شوې. وویل هر هغه څوک چې دلته دی اجازه نه لري چې دا ډول کړنې وکړي، ځکه هغوی موږ ته ډاډ راکړی چې بل هیواد ته به خطر نه پېښوي. ښاغلي مجاهد په دې مرکې کې منلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ګډه پوله د امنیت ټینګول لا هم د دې ډلې د ځواکونو لپاره یوه ستونزه ده او زیاته یې کړه ځینې داسې ځایونه شته چې لا هم زموږ ځواکونه پکې نه دي ځای پر ځای شوي او د هغوی د امنیت ساتلو لپاره هوایي ملاتړ ته اړتیا لرو. عمران خان د پاکستان حکومت د دې ادعا په حق چې په افغانستان کې طالبان د ترهګرۍ پر ضد مبارزې کې د اسلام آباد سره همکاري نه کوي وویل پوهېږئ هغه څه چې ځوروونکي دي دا دي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خپل ټول وخت بهر ته په سفرونو تیر کړی خو یو ځل هم افغانستان ته نه دی تللی. هغه زیاته کړه موږ نه غواړو هغه څه تکرار شي چې د 2015 نه تر 2015 پورې پېښ شول چې پاکستان د افغانستان سره په پولې د ترهګرۍ څخه زیانمن کېده. زه فکر کوم موږ په دې موقف کې نه یو چې د ترهګرۍ پر ضد بله جګړه ولرو او یوه لار یې دا ده چې کابل وهڅوو زموږ سره ګډ کار وکړي ترڅو وکړی شو د دې موضوع چاره په ګډه وکړو. په افغانستان کې د امریکا او غربي هیوادونو د 100 کلن حضور په جریان کې تل پاکستان په پټ شکل له افغان طالبانو څخه په ملاتړ تورنېده، خو له هغه وخته چې افغان طالبان د 2021 کال په اګست میاشت کې یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شوي له پاکستان سره د افغان طالبانو روابط د پاکستانی طالبانو د فعالیتونو د ډیریدو له امله ترنګلي شوي دي.